السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو وکیل خان یم تاسو ته ستړي مشه په خیر راغله قدرمنو کتونکو په دې خبرونه کې تاسو بوزم سعودي عرب نه را سره امان ابن ادم دا وخت د سکای پلیکا په دې خبرونه کې ملما کیږي په سعودي عرب کې د مسافرو حال څه دی او هغه راپورونه هغه خبرې چې راځي د سعودي عرب نه چې هلته کې پښتنو مړی پراته دي او تر اوسه پورې د حکومت لخوا ته کوم جواب نه دی ویل شوی د سعودي د حکومت نه جواب نه دی ویل شوی د پاکستان د حکومت نه جواب نه ویل شوی او دغه مړو سو شو د امان ابن ادم نه به اورو د خبرونه په دویمه برخه کې به تاسو زبوزم دوبۍ ته د دوبۍ او شارجه ته به بوزم هلته د پښتنو مسلې سدي ټول سره مل پاتې شي تاسو سره دغه خپل حال راته خامخا وای امان په خیر راغلی ستړي مشه ډیر زیات شکریا سر په دې مصروف وخت کې د ټایم راکولو مننه کوم سر تاسو ډیر زیات شکریا ثانک یو مننه تاسو ډیوا د پښتنو د پښتنو د لپاره بلیږي او د پښتنو غږ به پکې تلوي نن دلته دا وکیل خان سبب وکیل خان بدل تناسوي د تاسو غږ به پورته کوي حکومتونو ته به رسوي مسلې ستې په سعودي عرب کې دا وخت تاسو امان ابن ادم سر جی الحمدلله لاک ډاون الله ختم کو کوم مزدوران چې د مقصد د لپاره دلته راغلي دي هغه کیمرا ټیک کا مزدوران لاک ډاون ختم شو خبره وکړه تاسو خبره کوله لاک ډاون ختم شو مزدوران الحمدلله خپل کارونه ته واپس شو خو سر کم چې مریضان دي کم زخمیان دي د کم خلکو خروجونه لګي دي فاینل ایگزیټ ورته وي کم فیملیز راغلي دا وی ویزټ ایکسپایر شوی دي یا ایکسپایر کېدو ولا دي سپیشل کمپلیکس چې دي سر نظم چې د دوی تعداد دی سیوا کړی شي دا فلټس دي خیبر پختونخوا ته هم سیوا کی ځکه چې پنجاب ته فیصل آباد ته 4 فلټس دي نو خیبر پختونخوا ته یو فلټ 2 فلټس دي د دې وجې نه مشکلات د زیات پښتنو ته او تقریبا زیات تعداد په سعودي عرب کې د پښتنو دی نو د ګورنمنت سعودي عرب نه زموږ هیڅ قسم څه شکایت څه شکوه نشتی د خپل حکومت هم چې کوم شکوې وي سي منظور کړي وسه پاتې ها مړی تاسو زوینم په سوشل میډیا باندې تاسو زوینم تاسو چې پښتانه مړ شي دي څومره پښتانه مړ شي دي او دا غمړو څه چلو شو جی سرجی تقریبا 38 لاشونه د نن کوم راپورټ د دیر پساته د دیر 38 لاشونه په تراجو کې پراته دي کوم چې شمیسي هسپټل ورته وای دلته ال تر سي دي اته درش مړی پراته دي ته او دا ټول پښتانه دي اته درش یس د دیر دی پښتانه لا خیبر پختونخوا ځان نه دا اته درش صرف د دیر هغه د شمیسي په هسپتال کې دي لکه د ګورنمنت سعودي عربیا خپل حق ادا کړی دی خپل فرض خپل ډیوټي هغه کړی دا کم فلټس چې د شیډول شوی سر نو هغه خلکو لراغلي دي چا چې رشوت ورکړي دي چا سره چې پیسې ډيري دي چا چې اپروچي سفاریتا یا د التنه پسې لیټری راځي دا خلکو په لیټر پیډ باندې نوم راځي چې باقاعده دا کس راولېګا او دا کس راولېګا زمیم کدا فلټ واقعي چې سپیشل دي نو دا خصوصي سپیشل فلټ د سپیشل خلکو د لپاره او چلولې شي کوم چې لاشونی دي د ضروري موږ په دغه باندې د سعودي عرب نه درځو په دې حالاتو کې ماته د خپل وطن پته د چاغه په مشکل کې دی د خپل وطن په هر مشکل کې ولاړم الله دې حالات سم کې خو څنګه چې زمونږ نور ادارې کولې کار کوي بهترین ورک کوي پولیس آرمي وغیرہ وغیرہ د سې د زما بارنه ادارې سفارې دي هم خپل قبلي درستی کې سفارتکار دا وی سره چې کوم سټاپ هغه د خپل ورک کې کوي زموږ سره د مطالبه سره او د سفیر د پوره ټیم سره تبدیلی غواړو دا سفیر دا ټول ټیم دی چینج کړي شي بل سفیر دی راوستي شي چې هغه پښتو ورزي هغه پښتنو په جبه پويږي زما د پښتون درد او غم او زما پښتنو له اردو نه ورزي ترغه کې بسکټ غواړي د روټي خبره کوي روټي غواړي بسکټ خبره کوي دومره نه پويږي چې د خپل خبره څنګه کنوي کم دی بل کستا هم اقا سفاری والا او تکالو کی هلو کون بات کر رہے پلانا هغه ته غلي شي الته نه بس کال ډراپ کی وې د اردو نه ورزي نو دا زما په دې حالت کې په دې حالاتو کې د چا سره داسې شوی دي د چا سره داسې شوی چې ټلیفون ورپسې بند شوی او چا ورپسې بند کړی دا کس نوم د سرشته بالکل سره د سبا کوم ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته اول واتس اپ کما او بیا به ز اپلوډ کما نه واتس اپ نه ته مطلب دا دی چې استاد ته ګوره موږ خبري هغه کو په دې خبرونه کې ما سره کوم حکومتي نماینده نشته دی وخت د پاکستان چې کوم دنه ګوره اعلی چارواکي دي زفر مرزا صاحب چې سپیشل فلایټونه شروع شوي دي سعودي عرب نه مړي وروړي او مړي وړي هم دي شپاړه سو کسانو مړي خو وړي شوي اته د شته نور پراتري او دا ټول اته د شو دا مړي شوي دي سن دي دا راته وایا اغه له اعظم سر 38 کم لاشونه چې پراته سر په وښتمه شپږشتمه روزه چې کم لاشونه مړو هغه د خیبر پختونخوا چې کم درون وزیر اعلی د خپل وزیر اعلی هغه الحمدلله نن سپیشل فلایټ په 2 ورځو کې ارنج کړو
او هغه خصوصي درلود 16 ډیډ باډیز دا پاره کې د 25 ډیډ باډیز گنجائش خو زه دا عرض لرم سر چې دا د قرباني سرمنی خو نه دي چې موږ سوزکی ته واچو دا کاغذات چې جوړیږي هم د دې سفارې نه جوړیږي کنه دا سفاره دی اکټیو شي کاغذونه دی دوی له جوړ کې کنه چې دی هغه خو خپل احسان په موږ کو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا ګورنمنت په موږ خپل احسان وکړو پاکستان په موږ خپل احسان وکړو دلته نه دا وی کم ډاکومنټیشن چې دی سره کلیر نه دی د سفارې ترو پاتې دی د غیر طرف نه پاتې دی نو کدلته سټاپ اوکې وي او کویک وي نو دا ټول ډاکومنټیشن ریډي وي سر نو نن به ټول ډیډ باډیز تلیو 25 ډیډ باډیز به سر تلیو موږ فخر کوو په خپل ګورنمنت چې هغه زموږ سره دومره سات راکو په دې نه نو بیا ګیلم د چانه ده چې ته وایې چې سفارت د سره ولاړ دی پوج د سره ولاړ دی پولیس د سره ولاړ دی نو بیا ګیله د چانه ده ها سر سفارت کم د ولاړه سر سفارت کم ولاړه سفارت کم ځکه ولاړه زه خو ته سفارت نه ولاړه دلته چې کوم سپیشل فلایټ راځي هغه کې هغه خلک زی کم خلکو سره چې پیسې ډېری وي د کم خلکو له اردو ورزي د خلکو له انګلیش ورزي د کم خلکو پم شلټ وي زما پښتون غریب مزدور سړی ته بیمار ته زخمی ته لاش ته پکې ټیکټ نه ملاويږي دا زما د ګیلې سفارین اوپن ګیلره بار ویم چې سفیر د ټول سټاف سره بدلول غواړو د پولیس او د آرمي مزکی ویل چې الحمدلله زما په وطن کې کلم درد غم راځي نه وي وته ځان راسي زهر ادارې کم چې زما نور ادارې دي سمه ده تاسو ټول ادارې هم دغه شانتي غواړي ته چې هغه سره ولاړی اوس د پښتنه دا کول غواړم د 38 کسان چې مړ پراته دي په هسپتال کې او ته ټول د دیر دي دی په سمړه شوی دي چا وشتي دي کنه کرونا نه مړ دي کسان چې بیماری وي سره مړ شوی دي نه سر الحمدلله کوم کیسز چې راځي نو اکثر هارت اٹیک دي د کرونا ډېر کې سونی دي کوم چې د کرونا راشي هغه ته دفن کوي په خولي بندوبست هغه کوي د سعودي ګورنمنت هغه دلته دفن کوي هیڅ مشکلات نشته کوم چې هارت اٹیکس دي سر کوم چې اته د کسانو ته نه اته د کسانو ته زړه دوره په یوځای باندې کېدل نه سر دا ډیټا خو زما د سفارې سره ونشته نو زه یو مزدور سره وتا تاسو ته ډیټا درکم زما سفیر ته د پته نشته چې څومره زخمیان دي څومره مړ دي نو زما سره به کوم زنه ډیټا راځي نه تاسو نه تاسو ادم امان تاسو ماته ویلې اته د اشتخا سر جی اته خو دې کړ یس زه قایم سر زه قایم یم خدا درته نشم ویلې چې پلانې لاش هارت اٹیک دی پلانې 24 د وشتو ایشو الحمدلله سعودي کې مانه دا ورېدلی نو تر دا چې چا ذمہواری د خلک د خپل ذمہواری پورته کی ها هغه د خپل ذمہواری پورته کی سفارتخانه سره تا په خپل رابطه کړی دا امان چې کوم د خپل کوشش کوم چې په خپل سفارت یو خبريال په حساب باندې ټلیفون کوم دا غي د ریز واخلم چې ولې تاسو ته کوم د پښتنو سره ولې مرسته نه کی آیا دا پښتنو وبور وړي دي یا دا تاسو به خامخا کومه یا چې کوم دینو دا انسانان نه دي دا تاسو به خامخا کو د سفارتخانه نه به دا تاسو کو زه په خپل د خبريال په حساب دا غي د ریز غسل لپاره به د سفارتخانه ته ټلیفون کوم که څه هم مالم اردو نه راځي ګورم چې ما په سیم ټلیفون بنديږي کنه زه به دغه تصدیق به کوم خو تاسو سفارتخانه سره په خپل رابطه کړی دا امان سرجیدار سفیر واٹس ایپ دے ایمبیسیڈر آف پاکستان تو سم آن لائن دے په ټایم کې مان لائن دے دته ما پرون چې د کوم لاش میسیجونه دي سر هغه میسیجونو ریپلائی لا نه ده کړی دا په سوشل میڈیا صرف دسی وای میں 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला रहेगा जब भी आप चाहो मुझे कॉल कर सकते हो دا هغه میسیجونه نه ګوري د صرف سوشل میڈیا باندې راشي ماته وای ته سوشل میڈیا باندې کوم دا ډراما دا دروغ دي دا وغیرہ دي ډیر زیات مختصر زلفی بخاری دی چینج کړی شو کاغه نه چینج شي نو کم از کم د سعودي عرب سفیر او د سفارې ټول سټاف دی بدل کړی شي او زه به تصدیق دا ویم چې پاکستان ہے تو هم ہے زه د پاکستان په سالمیت او ساکت هیڅ قسم نه د خلاف زمانو دومره وس کیږي او نه زه خپل ملک د ریاست خلاف سره لبس خبر وکم خو چې په کوم کې خامی ده سر هغه به بالکل ثبوت سره راوړم او ترته به پروف کوم چې او دا کس په دې ځای کې غلط دی او دا ثبوت دی ها خو دې ځکه امان زما پښتنه دا چې دغه سفیر او دغه سفارتخانه ته چې کوم عمله راځي ا دې ته چې کوم دینو فارن افیسرز ویل کیږي یا د فارن سرویسز لپاره خارجي خدماتو لپاره لیګل کیږي دغه ملکونو ته نو د دوی خطر تربیه کیږي د دوی خطر ټریننګ کیږي د دوی چې کوم دینو دا غینه پس دی ملک ته لیګل کیږي چې دا څه خنر چې دغه سفیر خپل هم مجبورې دي سرجی زب یو خبر ډېر په معذرت سره وکم چې کړه دا ګورنمنت رالو نو د دې د ځینی خلک دسی وای چې دا کم سټاف د کمی ادارې دي لکه دا سفیر پرسکو دا سفیر خو زوړ لې سر دا سنوي خو نه دي ها دا دې سټاف خو زوړ لې دا سنوي خو نه دي خو دوی دا داوا لري چې موږ بالکل په زمزم باندې هر اداره وینځلا کنه پاکستان ته نو په کې نوې ادارې مغواړم سر کنه نوې سیستم نه نو نوې ادارې دي راشي کنه سر دا کې د پاره وایم چې څنګه زما ګورنمنت نن خبره زما منی
خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته ما په د یو مزدور په اپیل باندې فلایټ را لېږي، د عوامو په اپیل باندې فلایټ را لېږي خصوصي. تاسو خبره کوي تاسو خبره کوي چې دا کوم په خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې کوم قرارداد وړاندې کړی شوی، نو دغه قرارداد خو چې کوم دی نو موجوده حکومت نه وړاندې کړی، دا خو د مخالف چې د حکومت کوم مخالفه ګوندونه دي هغې وړاندې کړی، او خصوصا ماته د هغه چې کوم دی نو د MP نوم یاد دی د اسمبلی کې، او هغه غړي نوم راته دغه قرارداد خو سردار حسین بابک صاحب وړاندې کړو. سردار حسین بابک صاحب خو د موجوده حکومت سره تعلق نشته، هغه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق ساتي. د څه شي باره کې قرارداد سره چې ستاسو باره کې چې دغه کسان دي چې کوم په سعودي عرب کې دي، په دوبۍ کې دي، په بحرین کې دي، په نورو ملکونو خلیجي ملکونو کې دي چې دي واپس راوستلی شي، اول ته چې کوم مړي پراته دي د قرارداد خو هغه وړاندې کړو. په دې خبر یې سرجي ما خو تاسو نه واورېدل، الله دې ولا اجر ورکړي، الله دې ولا بدلی ورکړي، خو هم د ګورنمنت هم شکریا ادا کوم چې قرارداد هم فرض کو مخالف پاس کو هر چا پاس کو هغه لبیک خو په حکومت وایو کنه بیا هم قرارداد دې نه چې یاره بس خپل کار دی کوي نه دی راځي فلټس نشتی پلانینګ یا تاخير دی کی وغیرہ، لکه دا کویک ریسپانس شکریا کو بعد اکو سر هر نیگیټیو هم مخامخ راوړو که هر پازیټیو کار به اپریشیټ کوو سر. ها ابا اپریشیټ کو بالکل په سر سترګو. اوس دی وخت چې کوم نه د اتیش مړي چې کوم دي کورونه خبر دي چې دوی د کورونو غړي په سعودي عرب کې مړ پراته دي کنه، تب ته خپل چې کوم ته چا سره ته خپل دیر سره تعلق ساتي سر. نن چې کوم پلاټ لاړو د کې 16 ډیډ باډیز لاړ یو پورته هم پته نشتی، هغه ته پته شته کوم چې نن خښ شو سپرون خښ شو هغه د کرونا د وجې پراته نور هیڅ چاته پته نشتی چې زما مړ شوی دی، سو کوته په کنټینا کې دی، سو کوی دلته دی، سو کوی دسه دی. خو وانس اگین سر د ګورنمنت سعودي عربیا چې څه کوي بالکل ټیک ټاک کوي، د مړي په هسپټالو کې پراته دي، په هسپتال کې پراته دي، په تلاجو کې کوم ته چې سردخانه وای سر پاغي کې پراته دي، صرف د پلاس د جاز ما یو ویډیو مې کتل او هغه ویډیو کې یو مړ پروت دی، یو تن مړ پروت دی، هغه ته چې کوم دغه شانتي پښتانه راجمع شوي دي په سعودي عرب کې، او هغه ته ووري یخي دي ووري دا غینه ته خبره دا څوک دغه تن سرجی دا کم مړ چې وایرل کړي هغه الګ د خپل امامان ابن ادم دا کم تصویر چې چلیږي د خپل صادر په پروت دی، دا تصویر زما په کیمرا کې محفوظ شوی دی سر. ها خو زدا سویم چې کوم د دې ملک ذمہواری دا هغه کوي نو چې کوم زما د ملک ذمہواری زما سفاري ذمہواری دا هغه هم په خپل ټیم کوي. ها هغه دې پوره کوي. اوس دی وخت تاسو چې کم نه دغه ته چې اوس دغه ولته چې کم دي د سپیشل خصوصي فلایټونه چې کم نه نو ظفر مرزا صاحب وی چې مونږه فلایټونه ډبل کړی دي، دوه چنده کړیم دي، دوه چنده گاډي اجازهونه زی واغې کې چې کم نه نو خلک راولي، نو چې هغه کې خلک راولي د مړي پکې چې کم نه د مړي خو پاغې کې بوتل کې ته بیا د رشوت خبره کې د رشوت دا خبر د رشوت څوک اخلي او څنګه اخلي او چا نه اخلي او ولې اخلي. دا شان ویل کوېسچن وکړل چې زه د لپاره ډېر خپل جواب درکم. شمیسی ورته نه یو منټ امان ابن ادم صاحب امان ابن ویلټ کوېسچن زما اوسنی سوال نه ویلټ نو مخکنی نو سر نه خبرې بګې دې چې زه رضا کنفیوز کولم نه امان کنفیوژن بالکل ګورځي یو خبريال ما او زه چې کم نه زما کار دا چې زه دنیا ته تاسو او خیم تاسو کوم مسله دا غسر کار ته ورورسي، بالکل هرگز دا کار نه دي چې زما چې کم نه خلکو جنګوم یا چې کم نه مسلې جوړې کما، بلکې د مسلې حل او مسلې خلکو ته خودلی د کنفیوژن جوړول چې کم نه بالکل هغه نه دي. توس د رشوت دا خبره راتو کړه ویلټ سوال چې تاسو کوم سوال ویلټ ښکاری دی جواب راتو وای وې ځکه چې د دې زړیر په درون ادا ډېر اهم کوېسچن زما لپاره دی. اوس په په پلانې د ادارو سره زه ساتم نه غواړم. صحیح دا سوال د سې سر چې د 1800 ټیکټ سر په 2500 ریال خرڅيږي او د پنجابي جنتا نه وته کېنولې دي. ویډیو ثبوت به در کوم سر، یو خبره به د ثبوت نه بغیر نه کوم، دا می در سره وعده ده او چې کله می هغه دې ثبوت وکړي د دروغ ویلي نو امان ابن ادم د خپل چینل نه شیر کړه مخ را بیا تور کا نه په 2500 ریال باندې خرڅيږي، په 2500 ریال باندې خرڅيږي پویګو په دې باندې یوازې تني امان سره نور چې کم نه ته ګور دغه په سعودي عرب کې ټولو پښتنو په افسر جی خبره وکیل صاحب دا څوک چې اخلي دام پښتانه دی ګوره، دا څوک چې پیسې اخلي دام پښتانه دي، دا څوک چې اخلي دام پښتانه دي، خو دې ځکه حکومت یو دریز لري، دا څوک چې ټیکټ اخلي پښتانه دي دې امان حکومت یو دریز لري، او حکومت وای کزه د کم نه د 0 روپو ټیکټ چې کم نه په 2000 خرڅوم نو دا غي دغه دریز لري، او هغه دریز حکومت دا لري چې د مات جازونه د یو طرفه تش سي د بل طرفه چې کم نه سوال له مړي وروړي نو هغه باندې خو هغه خرچوي کیږي، هغه پیسې خو چې کم نه چرته نه را پیدا کوم کنه.
سرجي زم که پر 1800 ریال پسې زمانه خپل حکومت یا پاکستان سره ریال نور مخلي نو زما ستن مندن قربان د خپل وطن نه خو فرض کو دا د یو ایجنټ یو دلال جبت زی نو زه به بیا خامخه خبره کوم زه د خپل ملک په مسایلو پوهیږم چې مسایل زیات او وسایل کم دي هغه له هم نظم سر خو چې کوم دلته دلالان اخلي د دوی د قبلي ولې نه درسته کیږي د حکومت د سفیر د سپاره د سټاف په دې خبره اکشن ولې نه اخلي ها اکشن ولنه ډیر خلک امان ډیر خلک د لګیا د استای په دې کامنټونو کې ستا ډیر صفاتونه روان دي وای چې زمونږ د پاره غږ پورته کوي نو اول ته مې دا خبره ستا ډیر مننه استاینه روانه ده او ته چې کم نه تا په خپل تا تاسو ته چې دا صفه خبرې کې کنه نو دې باندې مشکلات خو ته نه جوړیږي د غلطه کې نه سر زه ما چې دا جنډه لګول شاده کنه دا او دا نو دلته الحمدلله د څوک نه چې د حق او د سچ خلاف دی وکي دا د کوم ملکونو جنډې یو د کوم ملکونو جنډې دی لګولې دي یو د سعودي عرب لګولې بل د پاکستان دا ستور بس زه کوم چې دا رنګ پورا دی دا نوم پاکستان دی بالکل زړه مې دی وطن مې دی جی ها صحیح دا بل سعودي عرب جنډه لګولې ده خبره ماته یو کس وایي سره د سما ټي وي نه وایي ته خو په سپاره کې ویډیو غاره کې پاکستان پسې نومان دا سپاره نه دا زما خپل روم دی نه دا کوم ځای کې چې تناسه کرسي د سفارت خاني ښکاری کنه ایته بم داخلي چې د سفیر په کرسي خو نه ناسته او کنه امان انټرنیټ دم کمزور دی خو راځم موضوع دار چې کم نه دغه کال پکې راځي بس تکال د لار انټرپ کیږي جی زه خپل هغه اوریدونکو کتونکو ته چې دا وخت د خبرونه ګوره نو مهرباني وکړئ مننه وکړئ ک امان ګوره امان ابن ادم دا سينوم ده کنه امان ابن ادم که تاسو ګوره نو تاسو مننه وکړئ د ټلیفون مکه لک سات لپاره چې د خبرې تاسو وره سره ها اوس دغه نه چې کم کسان بوتل کیږي تاسو چې دا پنجاب ته بوتل کیږي خیبر پختونخوا ته نه بوتل کیږي زما ډیر خوږ مشه زه خپل خبرې ختمې کوم تاسو که زما بیا کوېسچن مان بیا موضوعګان یریږي سرجی کمپلیټ چې راځي دا ټول نه زیات پنجاب ته ځي زما د دیر د میدان زما د ملکن او د سوات لاشونه د ملتان نه په امبولانس کې برازي 1400 شل ورځې دلته په تلاجو کې پراته 15 ورځې او هفته بیا په هغه په ډاکومنټیشن کې لګي بیا به د ملتان نه امبولانس دی دیر ته به وړي هغه چې کوم خلک راځي په ټول لار به جاړي سلګي به وي زما غمین دی خويند دی هغه یتیمان بچي بسکي زما هغه مور پلار بس سوچ کوي هغه کوم لاشونو مستغه ورثه چې هغه بس سوچ کوي سر هغه لاش چې کوم عمل هغه ته څومره تکلیف هغه د خپل عمل مطابق سزا خوري دا غیبه سې کې دا سوچ مونږ ولې نه کوو سر دا کوم فلایرز چیزي ټول له پنجاب ته بوزي ټول له بسافات ته بوزي خو پښتونخوا ته د کم از کم هغه لاشونه ډاری کړي کوم چې پښتانه دي کوم چې د نږدې علاقو دي سر کوم سپیشل بلډ چې تاسو بار ماته زفر میرزا خبري کوي دا کچته ما طرف لینک رالو دي ته ټیک ټاک خبري وکم دا سرکم فلایټ چیزي زم کلس دي زما ټول پاکستان زما وجود دی خو 15 د پښتونخوا ته ور کوي 15 د پنجاب ته ور کوي 3 د پښتونخوا ته ور کوي 3 د پنجاب ته ور کوي بلکې 15 د پښتونخوا ته ور کوي سرجیدل ته 13 लाख خلک د پښتونخوا د 13-14 लाख او باقي پر 24 लाख کې باقي چې کم دي د نور وطن کې د نور علاقو دي زیات میجارټي چې کم سره د پښتنو ده زیات تعداد د پښتنو د خیبر پښتونخوا د سر زما مطالبه ده کړه زه دې چا سره ټاسل نه غواړم سر زم پښتنو د خپل ایرپورټ کولاو شي او صحیح فلایټونه دی ورکړي شي عزت دی ورکړي شي کم از کم زخمیان لاشونه ډیډ بار چې کوم معذور دي کوم چې فیملیز وی زماني دي سر دا وی ویزټونه ختميږي سرجي دلته خروج نهائي وي فائنل ایگزیټ چورته وي فائنل ایگزیټ زما پښتنو بتینو 4000 ریال د ترهیل د جیلونو نه لګولې دي چې هغه اوس ایکسپایر کیږي کینسلې نو 1000 ریال به نور ورکې سر بیا بیرته چلګي بیا به هغه روپے ورکې نو زما یو پښتون روړ ته 8000 او 9000 ریال یعنی په 4 लाख پاکستانو باندې یو خروج پریوزي زما په خبره دي دا وطن دا پښتانه زما د خپل چارواکي ځان پوهه کی سر ها صحیح ستا خبره بالکل چې کمونه وزن نشي ډیر خلک د سره اتفاق لري امان چې ستا دا خبره بالکل ټیک دی ډیر خلک په دغه مسله کې دي او تاسو چې کم تاسو ته د حکومت د ریس خو ځکه بار ویلم چې دا یو خبريال په هدا زما فرض چې حکومت هم چې کمونه سوي چې هغه خلکو ته پته وي حکومت دا هم وایي چې باچا خان ایرپورټ به چې کم دغه ته به هم فلایټونه راځي او دغه راولي به خلک به دغه ته هم راولي خو دا راته وایي چې هغه خلک څوک چې بیروزګار دي روکاري ختم شي دي دا غیش مې رسومره دا غي په سهال کې دي غي خبر یمان دغه سعودي عرب کې
سرجي ما ته اکثر د پښتانه کاریږي خو زه په دې لاک ډاون کې د 87 ورځې چې کوم دي 79 ډیز سر مونږ بالکل د یتیمانو په شان تیرې کړي. دلته د ګورنمنت اف سعودي عربیا زمون خیال ځکه ساتو چې دوی ته د مرض اون لګي ټول لاک ډاون په کور کې هیڅ طرف ته اکسس نه کېدو. صحیح ده سر. هغه ګلې اوس نه کوي، هغه ګلې زمون ختم دي. اوس تاسو د بیروزګاری خبره وکړه نو بالکل 100% کوونه منو 70% بیروزګاری د ځکه چې کارونه بیرته واپس ځیل راځي نو ټایم بلګي سرجي. ٹھیک ده نو خو پښتانه بیا نه غواړي چې وځي ځکه چې حالات الحمدلله نارمل شو او سعودي عرب زموږ د مزدورانو د لپاره یو جنت وطن دی. ما تاسو وختي په اصلي نیمه بالکل جنت دی. موږ په کې موږ خو شي دی را دروړي، زخمیان دی را دروړي، مریضان دی را دروړي، معذور دی را دروړي، فیملیان دی را دروړي چې دوی را تکلیف ختم شي. موږ بالکل اوکې ټیک ټاک یو الحمدلله ثم الحمدلله او د چا چې مړي شو الله دې دا شهادتونه قبول کړي. تاسو وایي چې تاسو خوشاله یې خو چې کوم نن چې کوم کسان مړ شوي دي هغه د نبوزي او ورسره چې کوم نه کوم بیماران دي هغه د نبوزي نو زیاتره خلک چې کوم نه دا هم کوي چې مړي دغه ته ولنه سعودي عرب هم یو اسلامي ملک دی. دا خلکو سره خبرې شوي دي په دې باندې کنه سرجي زه یو کوېسچن نه چوتم اول چې کله سعودي عرب زما چې وته داخلي اول مثال شي نو هغه وي امان و يبغى دفن ولا يبغى ود پاکستان وای د دفن کې پاکستان ته لګي. نو سرجي زه تاسو نه یو کوېسچن الله دې نه کې الله دې نه کې الله دې نه کې کستاسو یو بچنګې تل واپس او تاسو کانو کوم چې سرجي دروي لګم کنه دلته دفن کم تاسو بس وای حق جواب ماته وای. مطلب دا چې پاکستان کې مور خپل دا غواړي چې هغه د دې بچی دی وروړي شي دلته لکه سر الله دې نه کې خو کده وکیل خان بچی نو وکیل خان ماته وای چې ځان وجنم خو خپل لاش راوړم. دا ټول د قیو زړه دی، د قیو ذهن دی، د قیو درد دی، قیو احساس دی. هم دغه پښتنه مې د نزدک وکړه چې ډیرو خلکو پښتنه راځي چې سعودي عرب مسله لکه د مور پلار د مشرانو د کلی د خلکو په وینا باندې د خپلوانو په وینا باندې دغه مړي دغه چې کوم دغه جسدونه دا وطن ته وړل کیږي، پاکستان ته وړل کیږي، پښتني سیمې ته وړل کیږي ولته خبرول کیږي داسې ده کنه. اوس واپس لازم دې ته چې کوم نه تراته وای ته کار روزګار سکے دغه سعودي عرب کې امان پخپله د شډل وډل مزدور یم سره شډل وډل ستا په مزدوري سمرا سر پرې وته هغه امان چې د پښتنو لپاره غږ پورته کوي نن ناس دلته کې د غي لپاره خپل आवाज اوچت کړي دي د نورو پښتنو د هغه بیوسه پښتنو چې خپل ځان له आवाज نشي پوښتولې د غي आवाज جوړ شوی نو ستا په کار سمرا سر پرې وته سرجي الحمدلله ما سره د پښتنو ډیر زیات دوه د اوسه چې ټلیفون نازینو دا یو سعودي ټلیفون باندې بار داغه کار جای شوی د سلور ورځې مخکې خو زه په لاسینو کې کیزم چې کله کله ته دروغ هم ویم نو دا دغه ټلیفون دی کله د یو نمبر نه کړبل نمبر نه په ما هیڅ اثر نه دی الحمدلله ثم الحمدلله. په تاسو هیڅ اثر تاسو ما ذات خبره ماته صحیح زه پروګرام وخت هم سره رسیدونکو تاسو نه پس زم دوبۍ کې هم د پښتنو مسلې دی ولته د سفارت سره لانجې دي کیسې دی او مسلې دی هغه ټول هغه اوریدونکو ته خیمه الته دوبۍ کې سو شیبو کې کرفیو هم لګیدو ولا دا کم کس سره چې مون خبرې کوون کیو هغه بیا اسنه چې بیا راګیر شي بیا واپس خپل کور ته نشیتلې هغه بهر دی ما ته پته ما دغه سره خبرې کوم یو پیرا بیا راته وایا چې مړی سمره دی ستا ډیمانډ څه دي او تر اوسه پورې ستا په ډیمانډ ستا په غوښتنه باندې حکومت څومره غوږ ګرولې دی او دغلته ستا د امبیسۍ نه څه غوښتنه ده بس دا راته په تلو کې ووایه بیا ته اجازه در کوم امان. سرجی امبیسی مکمل طور پر زیرو د حکومت پاکستان زما د اپیل نه بعد کاروایی 200% ریاکشن 200% کاروایی 200% دلته چې کوم سرجی اوس بل یو مسله ته صرف پلیز دا وایم تاسو په ساتت سره کوم خلکو چې دلته مطلوب شوي دي د چا سره اقامې نشته دي چا ویزې ختمې شوي دي نو هغه خلک د ګورنمنت اف سعودي عربیا لپاره غیر قانوني دي خو زما د پاکستان شناختی کارت پاسپورت هغوی په جب کې شته کنه نو زه خپل وطن ته چارواکو ته دا سوال کوم چې د دې مسلې نه بعد د هغوی لږ تپوس وکړي هغه ډېر زیاته تکلیف کړي او د خفګان نه مړه دي روانېږي کله چاته هارټ اټیک 38 لاشونو کې 16 ډیډ باډیز نن درن او در دا داسې فګر نه دی چې کنفرم دی د دې نه زیات دي کم به نه خو زیات دي دا هغه فګر دی کم چې ما شمارلی خدای خبر نور به څومره صحیح سمه ده ستا ډیره مننه کوم به تاسو وخت په وخت باندې بنل در کوم سو پورې تاسو دا مسلې حل شوي نه وي زه په خپل هم د یو خبريال په حیث باندې زه به تاسو د پاکستان د سفارتخانه ته په خپل هم ټلیفون کوم زه به تاسو کوم د غي د ریس باخلم چې ولې دغه پښتنو سره مرسته نه کوي دا تاسو به زه خامخا کوم او تاسو چې کوم نه تر دې د ډیره مننه امان ابن ادم چې د نور پښتنو غږ جوړ شوی او هغه د لپاره आवाज جوړ شوی او د غږ پورته کې د چارواکو پورې رسې او تر دې پورې چې تاسو د غږ پورته کېدو سره چې کم نه نو فلایټونه
د یو په ځای دوه جهازونه را لېږلي کېږي، خو تاسو اوس هم وایئ چې د هغې ټکټونه ستاسو د وس نه بهر دي، د پښتنو د وس نه بهر دي او مړي دې پېښور ته یوسي شي. که د پېښور پښتانه دي نو باید چې پېښور ته یوسي شي، که د پنجاب دي نو پنجاب ته دې مړي یوسي. نور د خیر دی، مریضان دې نه بوځي، تاسو خوشحاله چې په ډزو کې هم د سعودي عرب نه دی. مننه دې کومه، امان، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ، ګړندي اوسئ. یو جهان مننه. قدمونو کتونکو اوس هم بوځم دوبۍ ته به هم بوځم، دوبۍ نه د شارجه ته، شارجې نه به موږ سره ملګري کېږي سرفراز خان په خپله هم مسله روانه ده د سفارت سره او دغه شانتي د پښتنو په اړه هغه څه مسلې تاسو ته ویل غواړي. څو شېبو کې راسره په لینک باندې ملګري کېږي، تاسو راسره مل پاتې شئ. سعودي عرب د هغه پښتنو چې هغوی ویل چې موږ څوک شته نه، موږ بېوسه یو او ډیوه زموږ دپاره غږ نه پورته کوي. نو د ډیوه په دې خپرونه کې تاسو ما بوتلي وې سعودي عرب ته، دا وخت تاسو بوزم، اوس دې وخت کې شارجه ته بوزم. سرفراز خان راسره ملګری په خیر راغلی. وعلیکم سلام. دې ملګرو ته ویلی خو ته په ارام کښېنئ، شور مه کوئ. زما आवाज درځي؟ بالکل ستاسو आवाज راځي. سرفراز چرته په دوبۍ کې، شارجه کې چرته ته دا راته ووایه. زه پاتې کېږم شارجه کې، دا ټیم زه دوبۍ کې مرګرو خواته راغلی. کرفیو لګېدل که 16 ساعت ګرځ بندیز لګېدو واله دی. ګرځ بندیز به څه ټایم لګي؟ کرفیو به 16 ساعت پس لګي. سرفراز زه فکر کوم سرفراز ته زموږ غږ نه ورځي. 11 بجې لګي د ملک دغه مخکې 8 بجې اوس 11 بجې لګي. 11 بجې لګي. 11 بجو ته څومره ټایم پاتې دی د ګرځ بندیز لګېدو ته؟ څومره ټایم لګي پاتې؟ 11 بجې به لګي. 11 بجې اوس څه ټایم دی؟ بیا تقریبا د 20 منټه اپر پکې شته راځم. مسلې څه دي ستاسو؟ مسلې څه دي دغه ته دوبۍ کې؟ تاسو سفارت سره ستا مسلې څه دي؟ زمون خو غټه مسله سر دې دار چې دلته زمون چې کوم پښتانه دي هغه زیات تر جازونه چې کوم دي نو هغه د دې نه دي دغه ته اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او 80% موږ پښتانه یو. په سعودي عرب په دوبۍ کې 80% پښتانه دي. نو موږ له مین خبره دا په کار ده. نن ما پرون یو بیان د وزیر اعلی اورېدلی خو عملي کار لا چا نه دی کړی. موږ په چا تنقید نه کوو په دې ټایم کې، نه هغه دی موږ دا نه وایو چې یا پلانې پارټۍ دی یا ټینګی دی. خو موږ ته مسله دا ده چې موږ ته دې په هفته کې چې 3 جازونه هم پېښور ته کولاو کې پېښور شو یا اسلام آباد شو. هسې چې سوچ وکړي د دې ځای نه سعودي عرب د دوبۍ 80% پښتانه ځي په جازونو کې. په خپله چې سفارتخانې ته ته لاړ شي نو هغو به یو پنجابی کېنولی، زیات تر زموږ پښتانه کې دي خلکو له اردو نه ورځي. ډېرې مسلې ورته دا دي چې هغه ټلیفون ورته ته وکړي سفارتخانې ته، نو هلته چې کوم کس ټلیفون ته ناست وي هغه د هغه ځای نه دا خبر وکړي چې یاره ده له وایي اردو نه راځي، ټلیفون ترې نه کټ کړي. مین پوینټ خو زموږ دا دی. خطا سره هم دغه مسله ده د اردو نه ورتله نه په سفارتخانه کې پښتون څوک نشته چې ستاسو سره خبرې وکړي؟ په سفاره کې پښتون نشته. او زه به تا ته یو د مازې خبره بله وکړم. زما د ترور زوی ما په ویزټ راوستی و دلته 3 میاشتې مخکې د روژې نه مخکنۍ خبره ده. هغه ته دلته فالج اټیک وکړو، د بلډ پریشر مریض و، هغه فالج و. نو بیا ما منډې تړلې ډېرې ولې. موږ خو په خپله مزدور کار یو، لیبر خلک یو. تا ته په دې د اندازې یا به نه سعودي عرب دوبۍ کې پښتون څه کار کوي؟ خو یا به ډریوري کوي یا به په مزرعه کې کار کوي یا به تبوک سیمټ کار کوي. موږ ټول په دغه معامله کې اخته یو. زه چې کله لاړم سفارتخانې ته نو هغه وی چې دا دوبۍ په ایرپورټ کې سفیر تللی، دوبۍ ایرپورټ ته ټرمینل 2 ته لاړ شه. زه چې کله ټرمینل 2 ته لاړم سفیر هلته و، زه د هغه سره میلاو شوم. نو کوم چې میډیا والا دی، میډیا والا راغلی و د امارات چې کوم لوکل میډیا د هغه راغلی وه، د ده نه انټرویو اخیستل و. دا ملګرو ته وویه کوم چې د دا عمله وه دغه وه، وی دا لږ زما په شاته ډېرې رامنډې وایي، وی دی ونیسئ سیډی لی ورکړي. چاله ورکه حکومت له ورکه ولې ورکه؟ تاسو چل کړي څوک دی وجلی دي چاته لاسه چولې د جګړه لیکړه دا چې کومه دا کم سیډي دی هغه ته وای په دې ملک کې کم چې پولیس ته پولیس کې بیا ساده کپړو والا هغه ته سیډي بل د دوبۍ حکومت چې کم دی هغه زمونږ د پاکستانیانو ډېر غټ سپورټ کوي، ډېر غټ خیال ساتي، ډېر دغه کوي، خاص خصوصي د دوبۍ حکومت او د شاردي حکومت ډېر زیات سپورټ کوي. په دې سخته کې هم زمونږ ډېر مدد کړی دی. لاک ډاون یې لګولی او د دې وجې لګولی چې دی پاکستانیانو ته او د خارجه خلکو ته د مرض ونه لګي، نقصان ورته ونه شي، مړي پکې ونه شي، بیماران نه شي. زیاتتر خلک چې دی ذهني بیماران شي دي، خلک بېروزګاره ناست دي، خلکو کارونه نشته، لیبر دي څوک. او زه په خپله د ضلع شانګلې اوسېدونکی یم، زه به تا ته د خپلې ضلعې خبره وکړم، نوره پښتونخوا پرېږده. 70% خلک زما د شانګلې چې دي
نو هغه په دغه کې دی په منظرو کې دی 70% هغه زمونږ د ضلع شانګلې چې کوم دغه سیاسي خلک دی هغه مهرباني ده دا چې غیر سری دا چې غیر سره وایي څوک د څوک د دا چې په بلډینګ کې سره شو دا یو 2 منټي دا ګینټي په خپل باندې دا بار نه باندې کوم چې سکیورټي روم نه راغی نه باندې ها صحیح سایرن خیر خدای کنه ته اور نه لګیدلی او کنه لانجه جوړ نشي مسله جوړ نشي نه دا چې تاسو سیګریټ میګریټ یا دغه اوس نو داګه د وجه نه کی بس نو سیګریټ خو شي سم نه ما د رور یو خبر وکړه ما لګه ونی واورې دا یو خبر وکړه دا غځه دا مرګري می ها تاسو سوال خبر ما وانه ورته تاسو کوم ملګری کوم څه خبر وکړه تاسو تاسو کوم خزه تاسو نه تاسو دا اوس کول غواړم چې کوم نه تاسو وایي چې سفارتخانه کې چې کوم نه غوړي سره مرسته نه کی اجازه مسله ده او تا ته دا ویل شي چې تا اونیسی تا ول تا چې کوم نه تا اونیسی نو تا چې کوم نه تا دا خبره وکړه چې دلته کې ما خو زه په خپل د لیګل سړیم زه په خپل په ویزایم الحمدلله زه نه د انډیا نه راغلم نه دا بل یو ملک ما نه د پاکستان الحمدلله د پاکستان نه انډیا والا افغانستان والا انسانان دی او قانوني توګه باندې برابر پاتې کېږم نه په لانچ کې راغلم او نه کم چې دی زه خلیګل دلته پاتې کېږم خو هغه ته خپل پاسپورت خو دا مې پاسپورت دی دا مې ارباب کپیل دی دا هغه نمبر دی خو برابر سړیم دلته په ویزایم زه څنګه لا په نه راغلم په پوره ها اوس د کې تاسو دا کېږي چې د داسې خلک دي چې د اقامې ختم شوي دي کنه دا غي چې کم دینو ویزې ختم شوي دي کټ شو زما واسطه ته نه ته دوباره واپس کال کوم کنه ته زه واپس کال کوم ته چې کم نه تاسو خبرې کوم نور او قدرمنو کتونکو تاسو هم را سره مل پاتې شه دې ته لګم ته مسله شته د आवाज لیټ زیل تک وخت کې سره قسم ناسته خبرې کې غني زته سوال کوم هغه بل ملګری په ټلیفون خبرې کوي دا خیال لګوي زته سوالونه کوم ماته لا سوال نه لګځو ته واپس ټلیفون کوم دي سرفراز خان چې کم نه شانګلي سره تعلق ساتي وي چې مسلې دی پولیس ته ویل چې ونی سه کنه او ځکه چې ما خپل غاټ پورته کړی نو سو پورې چې دا غي ټلیفون لیکم سره برابرۍ کې تاسو هغه وی چې سو شبو کې ګرز بندیز هم لګیدون کې دی یو لس بجې به لګیږي نه پوهیږم هغه تاسو کو چې څه ټایم ګرځي دغه تاسو ټایم دی په شارجه کې خو دوبۍ کې خو دغه راته نه ویلي چې اوس په دې وخت کې په پاکستان او په افغانستان کې په پاکستان کې 12 بجې کېږي نو سرفراز صاحب چې ما سره راځي سرفراز صاحب نو په نور کول غواړم او تاسو ټول سره سره مل پاتې شي تاسو کمنټونه تاسو مسلې دي هغه راته خامخا ولیکي اب هم زره پروګرام برخه جوړوم په اخیری برخه کې 10 منټه به تاسو کمنټونه تور کوم د ماشين په شانته به زر وایم تاسو ته به وایم نو تاسو راته خپل کمنټونه هم کولای شئ سرفراز صاحب خپل کیمرا کولو کا سرفراز صاحب چې کوم نه په اسکایپ باندې تصویر د عمران خان صاحب لګولې څوک چې د پاکستان وزیر اعظم د خوګیلیم د پاکستان د حکومت نه کوي نه پوهیږم چې څه وجه ده او تاسو د خبرې وره د امان صاحب خبرې وره چې امان صاحب وی چې نوې پاکستان چې کوم موضوع شي هغه دراته پوره کړی شي نو دا وخت سرفراز صاحب لیکل راوړي ها سرفراز صاحب خپل کیمرا کولو کې وخت کم دی زه غواړم تاسو په واپس موزه خپل ځای ته بمځه سرفراز صاحب جی تاسو راځي نو کیمرا کولو کې تاسو بتاو داسې بتاو سفارتخانه ته ټلیفون کې سفارتخانه والا هم تاسو خبر نور ځکه خو در پسې بند کی بیا کنه کیمرا دې کولو کا ها کیمرا بند ده ځکه ګوره یو مسله دا هم ده چې ګوره موږ خپل غلطي نه منو کنه ډیر پښتانه چې ساده دی ټلیفون بار وکړي دلته باغوي چې دا خو تاسو راغلي کنه چې جنون کیسه ده صحیح مسله هغه لپاره سو ټلیفون کوي او بل تن به اسی ټلیفون کوي وتا نو هغه کې بیا مسلې جوړیږي دا سرفراز سره دوس خبرې کومه لګیم سرفراز سره نور ځینې ټلیفون نه روان دي پکې نو دغه پکې مسله ګوره یو چې وځي کوم کار نه وی چې سره مسې کار نه وي دغه نه جوړیږي صحیح نو ترڅو چې دوی ته ټلیفون رنګ براشم تاسو هغه وی سعودي عرب باره کې د یک طرفه سوالونه دي کړی دي د چا نم یک طرفه سوالونه کړی دي شاه سعود صاحب تاسو راته دا وای او دا جاوید صاحب وی چې شل منټه کم 11 بجې دي نو بس د خیر د موږ سرفراز صاحب ته اجازه ته ورکو سرفراز صاحب خپل مسله بیان کړل سرفراز صاحب ویل تاسو ته چې سکای نه په یو ای کې پراپر ابتابلی صاحب وی چې برو سکایپ از ناٹ ورکینګ پراپرلی هیر ان یو ای کار صحیح نه کوي اوسه پورې هو کار کو خو خیر خو د ټلیفون نمبر روان دي
وکړي. او زاهد صافي صاحب وایي دلته ډېر داسې کسان دي چې کار یې نشته دی نو هغه به څه کوي. حماد خان مونږ ګوري. محمد رحمان صاحب وایي ما سره رابطه وکړئ، زه سعودي عرب نه یم. سعودي عرب نه مونږ خبرې وکړلې، ضرور مې هلته کې مسلې هغه مونږ ته بیان کړلې. سجاد خان چې کوم دی نو د سرفراز صاحب مسلې دي، یو خو غوږ کې سړی خبرې کوي نه کوي، که زه دې سوالونه کوم. او بله کیسه دا ده چې سجاد صاحب هم سجاد خان مومند چې کوم دی په خپله هم په دوبۍ کې پاتې کېږي او هغه په خپله هم ډېر زیات پریشان دی. په پاکستان کې حکومتونو سره هم لګیا دی، حکومت سره لګیا دی، چارواکو سره لګیا دی چې د پښتنو مسلې حل کړي. نو سجاد صاحب هم په دوبۍ کې دی، خو د پښتنو غږ جوړ شوی، د پښتنو لپاره غږ پورته کوي. سجاد صاحب یو خو دغلته پښتانه چې کوم دي چې جا ګوره چا تعلیم نشته دی، سبق نه دی ویلي او مسلې دي ورته هغې امبیسۍ ته چې کوم دی یو کس دې وټاکي او هغه د چې کوم دی نو څوک چې پوهه وي، څوک چې خبرې کولی شي، څوک چې تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړي نه، هغه د امبیسۍ ته ټولو په نمایندګۍ باندې ټلیفون کوي. که هر سړی امبیسۍ ته ټلیفون کوي نو که هغې کې بیا یو تن مړ پروت وي هغه ټلیفون کوي امبیسۍ ته، نو هغې ته بیا امبیسۍ کې دا پته نه لګي سفارتخانه کې چې وایي یاره مړي دپاره ټلیفون دی، که را سړی هسې ټلیفون نه کوي، هسې چې کوم دی نو موږ ته هلو های یا سلام دپاره ټلیفون کوي. نو دغه پکې هم یو مسله ده، دا خبره هم په ذهن کې وساتئ. نو په دې باندې ځان پوه کړئ. لکه سیماب صاحب مننه کوم چې موږ سره مالې که نه. او دلته وي رور مې خلک بار د ډیر زر لیونی شي ځکه چې حالات ډیر خراب دي. دا ماته دا خبره کوي وسیم الله صاحب. اظهار الدین صاحب الله دې کامیاب کو. وکیل خان وروره سره تاسو مسلې خدای خلک نو بس موږ والله خوشاله یو. حمزه احمد خان دی پاکستانی سفاره په ریاض کې ولې بند ده؟ اخو بند نه کولو ضرور مې نه د ما خو خبرې وشولې دغه سره چې کم نه امان راته ویل چې کولو د خو خبرې وسره نه شي. محمد رحمان صاحب وی आवाज नहीं आ रहा है، आवाज نه ورزي تا. نو اوس سرفراز صاحب چې ما د ټلیفون کې سرفراز نه سو پختنی نور کول غواړم به اجازه ورکوم ځکه چې دې راګیر نشي که ټلیفون ملو شو الله غي. سکایپ از ناٹ ګډ ورکینګ ان دوبه ګډ کنه دا دا خدا شان دي. مسقط عمان ام بي سي مخته ډیر سرفراز په کیمرا کې کولو کړه ورور مې نه بوي ښا کیمرا مې کولو ها ته خبره چې کم نه ته ما ته وای د ځینې خلکو ویزیم ختم شوی دي، څوک دغه تر راغلي دي وغي ویزي ختم دي، بیروزګار دي. بالکل ویزه چې د چا خط کې دي د دوبۍ حکومت ډېر خپل او په خپل پالیسی ده. هغه کم خلک چې په ویزټ باندې راغلي هغه خلکو لا اتم یاشته ټیم ورکړ دی ټومیټا کو ته ویزه نه وشي دي کم چې کم کاسته د چا پاسپورت ختم شي ویزټ ختم شي دي او کوم ورونو ته پته نه نو دا به ته کلیر کم اگر خپل پاسپورت نمبر وای په انټرنیټ په دغه کې نو دا غو ویزه ټومیټا کا اته میاشتو لپاره یې نه کړلی فری €1 چارج پینشته. ها دا چا نه وکړي دا د دوبۍ ګورنمنت دا د دوبۍ یو ای چې کم ګورنمنت دی هغه دا پالیسی دا کړه. ها دا غي ته ویزه جی ها ته خبرو کاږي ته نه وکړي دي. صحیح ده. نو کارونه شته خلکو کارونه روان دي که کارونه نشته اوس دی وخت کې؟ نه کارونه چې کم دي وس کرفی ختم شي تقریبا په دغه کې نو کارونه 70% کارونه د خلکو خو بره په نیمه باندې کارونه خکېدو ته روان دي، خو خلک زیات تر بیروزګار دي، زیات تر د چې کپنې دي غټه کپنې دي لیبرې کینسل کړ دي هغه ناشتي په کمرو کې بیروزګار ناشتي خرچو درکو سره نشته د لکه مشکلات ډیر دي. خو د دوبۍ د حکومت نه مشکلات نشته. مونږ ته مین مشکل چې دا هغه د سفارتخانه نه مین چې کم زمونږ په دوبۍ کې کم سفیر دی نو هغه خو یا نظر کم دی یا هغه ته پته نه لګي چې دلته زمونږ خلک سودي او څه قصه ده او څه په خلکو څه تیریږي. ما سره نن په خپله په دیره کې 3 کسان چې دي هغه مریضان دي شدید زیات تر. څه مریضان دي؟ نه د څه شي مریضان دي؟ د څه شي مریضان دي؟ ولې څه مسله ده وته؟ تبه دا ټوخې ده خېټه خراب ده څه نه تبه شته نه ټوخې شته خلک ذهني تور بیماران شي دي. چا سو کوئی زړه ته چې هسپتال ته بوزي وای د زړه مسله ده، چا ته وای د ته پالج لګیدل څوک څه مسله ده څوک سره لکه دغه کیسې پکې نشته. بل د کرونا کومه مسله ده او کوم مریض په کرونا دلته کې مړ شي نو هغه د دوبۍ حکومت ډېر خپل تنظیم نه ډېر خپل پروګرام دی هغه دلته کې بیا خپل لیګل خپل پروګرام خه جنازه او برابر اسپاري لکه دغه یو پرابلم نشته. نه پرابلم تصحیح ده چې زمونږ د سعودي او دوبۍ د حکومتونو خو تاسو خوشاله یې خدا تاسو ټوله ګیله چې کوم نه د پاکستان د سفارت نه کو سفارت خو ویلي دی چې تاسو سره مرسته کوي کوم مړي پراته دي هغه سره وړي هغه سره د مرسته سره کوي چې کوم دغه سوره پاکستان څومره وسایل دي دغه د نه چې کوم نه مرسته کوي. تاسو ګوره په خپل خو باندې دوبۍ ته تللی کنه په زور خو پاکستان نه دیږي کنه دا وبا خو ټوله دنیا کې صرف پاکستان یا دوبۍ یا سعودي کې خو نه ده کنه په دې هم پوهیږئ کنه په دې باندې موږ راغلي یو دلته چې نور سفارتخانې هم دي نور خلک هم دي واځي پاکستانیان هم دي دلته انډین دی راشه د فلپین سفارتخانه ګوره د فلپین سفارتخانه ګوره هغه خپل دغه څه کردار دی څه دغه سفیر نیغ ناشته
که یو لیبر هم ټلیفون کې هغه وایي یس زمونږ هغه کاسې کېنولې هغه ته چې ته ټلیفون کې نو یاره دله اردو نه ورځي او هغه ټلیفون واپس کټ کی کوم چې د پنجابي یا چاله انګلیش ورځي چا څوک پین شیټ کی نو هغه برابر ده هغه کاروبار هم برابر دی هغه په څه دولت لیم چې ایرپورټ ته تللی شي بل ځای ته هم تللی شي خو زمونږ نه خړ پړ پښتانه کېږي بد مرغه هغه دلته کې هم په عذاب یو په پاکستان کې هم په عذاب یو دغه ستونزې دي راته الله پاک دې موږ ته اساني کړي او الله پاک دې ستا قدر وکړي چې ته زموږ د پښتنو د غږ رسوي. نه زه یو خبریال یم او ډیوه د پښتنو ډیوه دا بلیږي د پښتنو د پاره او دلته دا وکیل خان ناصر سبب بل وکیل خان ناصر وي او دغه ستاسو غږ به پورته کوي دا مسلې دي او دغه چې سو پورې حل شوي نه وي خو زموږ خبرې مقصد دا دی چې مسلې چې کوم دین موجود دي تاسو وایي چې ټلیفون کې خو ځنې کسان تاسو په دوبه کې د پښتنو څوک مشر شي کوم تنظیم شته د پښتنو زمونږ دلته یاره د څه خاص نشته ده ها نو تاسو ګوره تاسو کې کوم نو ار یو سړی په خپل سر باندې سفارتخانه ته ټلیفون کې کنه یو مشر ټاکل چې هغه ټلیفون کوي رول مې سفارتخانه دا سړی دغه کوي کنه لاول خو دیو نمبر ورکړ دې د نن تقریبا د سی وای چې الله سورج مخ کې خلیج ټیم کې کوم اخبار دی د دوبۍ کوم لوکل اخبار دی دغه باغی کې زموږ سفیر بیان ورکړو چې تاسو برای مهرباني تاسو دا سیو کوي چې د ایجنټانو نزان وساتئ چې تاسو د ایجنټ په تر باندې ټیکټ وانخلئ نو الریډي تباله د لیبر د زمات څه وطنخواه د لیبر وسواته څه وطنخواه ته الریډي ټیکټ په 2700 په 3200 روپۍ دلته ټیکټ خرڅ شي پرونه د تڅخم پرون په 2500 روپۍ ټیکټ خرڅ شي مخکې دا ټیکټ پسو مخکې ټیکټ پسو په خوا بچته چې کوم خو خاص په ځتلم زه د 300 نو واخلا غټ ګران ټیکټ ز 500 روپۍ ته نیم دي نه ګران ټیکټ چې هغه د اختر ټیم یا دلته د سکولونو چټیانو شي ځکه په سکول دلته د سکول کې د پښتنو غټ تعداد د ډرایورانو په دوبۍ په دغه کې ها اوس ټیکټ په سوري په 1500 ده دا خو درې چنده شو چې پاته سو چې کم اوس پرون په 2500 روپۍ ټیکټ خرڅ شي په شا دا ایجنټان خرڅي ثبوت سره پروت دی ثبوت سره پسې نو والله عالم سفیر دلته سفیر بیان ورکي وي تاسو ایجنټانو په تر ټیکټ ماخلې ډایرکټ سفارتخانه سره راويتاو کوي سفارتخانه ته کې لاړ شي نو انت کې دغه ودرولي هغه وي تاسو سیټ ته وځي دغه کوي او ټیکټ الته دلته کې بیا به ایجنټ سره ملاويږي ما پرون په شارجه کې ټیکټ په 2500 روپۍ خرڅ شوی اسو کې اخلي زمو پښتانه رونه خاصو هغه اولي اخلي خلک دومره مجبور شوی دي غلطه نه چخلي مجبور خلک بیروزګار دي خلک مجبور دي خلکو سره پیسې نشته د ستانه قرض کړي زمانه قرض کړي په کلی کې زمونږ څه وسایل دي چا गाड़ी खर्च कर दे चा मेखा खर्च कर दा चा सूद मनी पैसे रागती चा मोटरसाइकिल कल्टी तो वही पाकिस्तान के तुम कल्टी वही चा कल्टिया निकल दे रागल पकार रो मनी او دلته بیروزګار شي هغه بس کوي چې کال تلاړ شي چې کلی تلاړه قرضدار یو تاسو کوړ ته ولاړی وای به زما پیسې راځه ته څه کار کې دلته په 2500 ټیکټ پاکستان 1 لک روپۍ شو غریب ټډي 1 لک روپۍ کم دی نه پیدا ته څه کار کې په خپل دغه څه کار کې ته زه په خپل یو لیبر سړیم یو مزدور سړیم زه بتا ته داو ته مزدور دا شاته چې ملګری ناس دا څوک تر سره دا ډرایور دی خپل د کار شته کده کا دې رقم زره جی دې رقم زره د سردار حسین بابا خاص گاونډي دی خورای دی دا خدا خورای نو ځکه خدا د ما لګیاره چې کم نه اول منډه تړلې وای کنه ته کې قرارداد پاس کړی دی دغه شانته قرارداد وړاندې کړی دی بیا چې کم نه نوم داغه چې کم نه نوم هغه په دې باندې غټ پورته کړی غټ پورته ها ډیره مزناکه خبره ده ځکه وکړه چې د دې پرون ناړم به ورته یو کس سرناسه نومې د تناخلم او بابک صاحب دای خورای ناشته ده د ما سره وګه پوګه منی هغه دا غدنه کس ته ټلیفون کوي زما یو کس ته تاغه ټیکټ واخله الته په دوبۍ نو چې زمون په سملای کې یو سړی دومره د سملای کې ناس سړی دومره پاور په یو سفیر منی نه رسی نو زه یو لیبر سړیم زبر سفیر سره مقابله وکم دا تاسو به خامخا کوم دا تاسو به خامخا کوم چې دا څنګه شانته او د ډرایوري د سوره مدینه د غلطه کې کوي او د کار روان دي کنه د کارو مدیر دي او د کار روان نه تاسو کوم څونه کنه د وکالو شو د وکالو نه ډرایور دی دا ماشوم ملک ته د خلا جامات هم نه راغلي نه لوی الګ دی جامام خونن سوال مطلب دا دی 95 د سو کالو دی سو کالو دی 95 په پیدایش ته حساب کوي ها د 15 کالو دی 15 کالو 15 وکاله لکه د 300 کالو په عمر کې راغلی دی ټول ځواني دلته تیر کړه
بالکل ها تا وخت ویل چې ګرځبندیز ختم شوی دی خو ما اوس سوچ بیروان کته چې 11 بجې ګرځبندیز تاره ته خپل بیا مو ویلې چې ګرځبندیز 11 بجې لګي ولس به ها نو بیا به ته واپس ته 11 بجې لګي سار 11 بجې لګي سار د شپږو بجو پورې او بیا دلته چې په لارې کم قسم فرس وګیر شي د دوبۍ حکومت بیا دومره سختي نه کوي مسافر سره رعایت کوي ته چې اوس واپس بسنګ ځې ته واپس ته خو ته دوبۍ کې او شارجه کې پاتې کیږي نو دا دوبۍ او شارجه کې چې ته د فاصله څومره ده ته ول چې کم نه ته په لار باندې مشکل نه بیا دا تقریبا 50-60 کیلومتر لار ده خو روډ کلیر دی غټ روډ دی نو پاګې باندې اشاره او صد سے ټریفیک نه رکاوي هغه 20 منټو 25 منټو لار جوړیږي شل 15 منټو لار ده صحیح ده سمره پښتانه بیروزګاری ده په دوبۍ کې سمره بیروزګار دي اسنده پښتانه ته چې دا کمزې کې ناس دغه ځای حالت وایا دغه ځای حالت و د کمزې کې چې تناسته زه چې دلته کم ځای کې ناسم نو په دې کې خپل کې زما په خیال دا کسان د دیو د خلی دي ما ته خو اندازه نشته خو دیو چې کوم خبره کوي دوی په دې کې خپل کې سل کسه بیروزګار شي او زیاتره کارونه سکی دا زیاتره لیبر مطلب سره ټاټکی کار کوي د ګارد څه شي کوي دې کې زیات بلډینګ سوک لیټریشن نه سوک د تبوک کار کوي سوک دغه کې کنسټرکشن کار کوي نو دې کې کم ستا چې 2000 روپۍ تنخواه نو هغه نیمه شی را وس هغه 0 تر هغه د چا چې کم لیبر 0 روپۍ تنخواه هغه 500 را وس هغه کلی تولیږي کدلته پاندیوالۍ کې ورکی کس هغه سر بسک هغه کم چې پروزګار دی هغه بیروزګار دی په خو به دغه خلکو خپل کورون ته پیسې لګلې خرچې به لګلې هغه خرچې اوس کلی ته نه لګي مطلب دا چې کلی کې مخال تایم خوار او دیم خوار د حالات زما خو باران زما تا خپل خبرو کوم زما تقریبا زما غون خاندان په سعودي عرب کې دا کم مرګره کې ستا سره په دغه منو درې رونه مې دي د تر ځامن مې دي ورونه مې دي او د ترور ځامن مې دي په ریاض ښار کې موجود دي په نچی مشاره سو د توي پاتې کې پاتې کیږي نو کوم سره دلته سستون د جوړ شي نو هغه ته پروزګار دي هغه ته ټلیفون کو پیسې غرولېږي زموږ په مناسب بیا کار روان شي او دلته لګیاو کا سفیر خالد دوغم ترټي قبل خالد خو استاد پروګرام په دغه منی وزیر اعلی ته مونږ دا ریکوست کوو او سوال وکړو چې برای مهرباني مونږ 80% پښتون ستا په جاز کې روان دي نو ته یا اسلام آباد او پېښور مونږ ته کولاوګه یا پېښور او اسلام آباد دا دوه ایرپورټونه کولاوګه ته چې په لاهور باندې ماولېږي او دا غزين ز بیا وزم حالتا په ایرپورټ نه کې تلاړ شي نو بار وستانه 3000 روپۍ د شپې اخلي پورتل کې بیا دا غزين کې ستا سره مړې او مریض ته ول امبولانس کوي او هغه ته بیا ضلع شانګلې ته وړي لاول نه کومنګ کولې مړ کړو د ضلع شانګلې خلک مونږ په کولا کې مړ کړو او دلته اوس مونږ په مازرو کې په لیبرۍ کې مړ کړو څوک په لیبرۍ کې مړ شو څوک د کجوري کې مړ شو کجوري د لاندې څوک بلډینګ سره مړ شو زموږ په ضلع شانګله کې کومنګ ډېر بخني سره وایم لکه التمون خو خ د مشرف نواخله د مشرف رونه پکې پاتې شي او د چودریان رونه پکې پاتې شي او نن سبا پکې مطلب دا دی چې خپ خو دوه منی پاتې شي خو بیا د ضلع شانګلې خلک کړي د وبو پارمان دي کارونه نشته بیروزګار 70% زما د ضلع شانګلې نورې ضلع پرې د سواد پرې د بنیر پرې د دیر پرې د ضلع شانګلې 70% خلک دلته په مزرعه کې دي د مزرعه نه بار نشي راوته 70% خلک دار ته د ګارانټي سره وي او د تنخواه سوره 800 700 750 پای کې هغه پورته سولېږي وړو بچو له وسولېږي او دلته ځان له وسوکري سبب کوي ها مسلې ډېرې دي اوس دا راته وایا چې تا روان دي په خپل خبرو کې ویل چې ستاره گرفتاری ویل شي چې تا ونیسي دغه د سفارتخانه چاته ویل دي او د سفارتخانه کې تا د چا ویل دي سفیر ویل دي کونسلر ویل دي چا ویل دي نه نوم ماخله نوم دا نه چې نوم واخله واسه دا چې کوم نه یو عام تن ویل دي چا ویل پاکستان نه چا ویل دي دغه په سعودي کې چا ویل دي په دوبۍ کې نه دا په دوبۍ کې د خبرو زما ترور دیو دا خبره تا ته پروګرام په سر کې ما ویلا زما ترور دیو هغه پالج وهلو پالج ټیکو تشو هغه ما وین سفارتخانه ته چکل زلاړم یو مرګره هغه ما ټلیفون منی وی چې سفیر په دوبۍ په ایرپورټ کې ټرمینل 2 باغې کې نو ته لاشه الته داغه نوم زتا ته نه نو داغه تاسو کوم معنا نه کوي چې دا چا ماته وی او ته لاشه الته
زه چې هلته کله لاړم ما کله سفیر سره ملاقات وشو نو هغه خلک پرې خو لاړه کم چې د هغه سټاف هغه کسانو کیمرې اخیستې وي او تصویران یې وخته یو پسې شاته روان او بل دی خوا سرجي ادھر آ گیا او سرجي ادھر آ گیا دی خوا خلک څوک د پالج مریضانو چا پریشانونه کړیو زه پکې په خپل ولاړم زه پسې لاړم ما ورته وویل دا مریض دی زما د مرګ په حالات کې خبرې نشي کولی خولای کږه وه یو لاس یې کار نه کوه خپې کار نه کوه ما قرضدار یا خپلې یا پردی 8-9 هزار درهم په دې سخت حالاتو کې په هغه غریب دلته ولګېده هغه هم قرضدار سبا به هغه غریب ورکوي هغه به یې ورکوي نو هغه وویل دا لکه خپل کس ته وویل چې دا لږ په ما پسې شاته ډېر ګرځي دی ونه سیډی والا ته ووایي چې دی ونه سي بند کړي نو هغه ته ما په جواب کې ووایم دا سړی یا ماله پیسې راکړه د علاج لا یا دې په هسپتال کې داخل کما خیر دې بند کړه زه خو غل یم غلاله راغلی یم ډاکه کوم او غل یم نو ما غل سړی نه شي خامخا غل په پولیس هم نه شي اوس یو ځای کې غلي چې ما یو غل ولید د په خپله پولیس ته وایم چې یاره دا غل دی ونه څه دی مسجد نورو خلکو ته نقصان رسوي کېدای شي نورو نه غلا وکړي ښه صحیح ده سمه ده په تلو تلو کې راته دا ووایه یو خو دا ملګری چې شاته ناست دی ته لږ په ارام خبرېدار کښېنه چې کوم دی ځکه چې دې خبرې کوي نو بیا موږ ستا په خبره نه پوهېږو که نه بله کیسه مې دا کوله چې د په تلو تلو کې راته خبرې مه کوئ په تلو تلو کې راته دا ووایه چې کوم دی نو اوس چې کوم دی نو په یو دوه درې کې راته ووایه د دوبۍ کې چې کوم دی نو ستا اوس دې وخت کې ستا غوښتنه سره چې ستا را مسله حل شي د پښتنو مسله حل شي په تلو تلو کې راته دا ووایه یو ځل بیا زما غوښتنه دا ده چې ټول نړمبي موږ ته په دیرو کې مریضان دي او موږ ته د پېښور ایرپورټ کولاو شي موږ ته د اسلام آباد ایرپورټ کولاو شي او زیات تر د نه کولاوي د هغه یې سره منلې ده دغه منه دا خو سره مني هغه یې سره منلې ده نو بیا دې نه علاوه په خولې منل نن خبره زه تا ته کوم لاړ شي چې دلته د دې سفیر خو ما سره ومني هغه خو زما سره منل د حکومت منل نه سفیر په دې کې څه کولی شي سفیر خو سفیر دغلته ناست دی په پاکستان کې ایرپورټونه خو نشي کولاولی تاسو لپاره کنه سفیر خدا کار نه دی کنه ټیکټ نه ملاویږي ورور نو هغه ته چې ویل شي نه ورته کې ګوره سرفراز صاحب موږ ګوره حقیقتونه بسترګې نه پټو چې کوم حقیقت دی ګوره یو خدا خبر هم ده کنه یو خبريال په حساب دا وایم چې اوس دې کې چې کوم نه نو سفیر ته دا ویل شي چې بادشاہ تعالی ما ټیکټ ته کوم نه لاهور درکړی لاهور ته رولېګا سفیر خو باغه سکی سفیر خدا نشي کول ها سفیر دا ویل شي سرفراز یو تن دی او هغه د پښتنو په نمائندګۍ راغلی دی او هغه وایي چې نه موږ لاهور ته ملګری موږ پیښور ته ولېګي سفیر پاکستان کې دا ویل شي او کې دي شي ویلې می داسې بیا نور تاسو مخکې خپل غوښتنیو هغه ټیک ته دا خبره کړده چې لاهور ته لاړ نن ټیکټونه زیات د لاهور خرڅېږي د ملتان او د فیصل آباد خرڅېږي نو هغې سره به زه څه کوم دلته الریډي ټیکټ ماته په 2500-2600 روپۍ ماته ټیکټ میلاو شي زه به دغه ځای نه بیا کرۍ د کوم ځای نه راوړم زه به هلته سوال کوم څادر به غواړم زه به څه چل کوم هلته زه دلته الریډي زه دلته لیبر یم زه دلته کې زما تنخواه نشته 3 میاشتو نه زه بېروزګاره زما یو لیبر دلته بېروزګاره ناست شي فرض کړو یو لیبر بېروزګاره ناست دی دغه دی هغه د ملتان په ایرپورټ لاړ شي د ملتان نه ته هغه بوځي ضلع شانګلې ته نو د هغه به 100 روپۍ لګي هغه به څه کوي هلته به څادر غواړي کیني به سوال به کوي د خلکو نه هغه به په څه طریقه ځي خلکو سره روپۍ نشته زه دا جړه کوم چې موږ ته د پېښور ایرپورټ کولاو شي موږ ته د اسلام آباد ایرپورټ کولاو شي دا دوه ایرپورټونه 80% زموږ د خیبر پښتونخوا پښتانه دي په خلیجي ملکونو کې 80% پښتون دي نور پنجابي بلوچي سرایکې دا خلک پاتې کیږي موږ د پنجاب خلاف نه پنجاب موږ یو پاکستانیان موږ ټول رونه دي پنجابي هم زموږ ورور دي او هر یو موږ ته دا دوه ایرپورټونه کولاو شي چې زموږ بیماران لاړ شي زموږ مړي لاړ شي او زموږ چې کم مستحق خلک دي کم د ویزټ خلک دي کم مریضان دي کم په فیملی دي دلته دا خلک لاړ شي نو دوی ته په سہولت خلکو سره پیسې نشته مین خبره ده اب د لاهور نه پیسې لګي ټیکټونه لګي هلته په 4000-5000 روپۍ یوه شپه په لاهور کې صحیح او دا په کرنټین کې هم ساتل کېږي ځکه چې فیصل آباد ته خو چې کوم د دوبۍ نه فلایټونه تللي هلته به یې ساتلو نو هغې به یې هلته کې په دغه کې به یې ساتل نو آیا دي بیا په کرنټینه کې هم ساتل کېږي مطلب داسې ځان ایسولیشن واردونو کې هم ساتل کېږي مطلب جدا ځایونو کې سوال لسلو دپاره که نه به ډایرکټ بیا کورونو ته ځي ایرپورټ نه کوم خلک چې ځي نو اوس اعلان دا اورو په دې سوشل میډیا په میډیا چې یاره کرنټین کې به نور نه ساتو ځي به سیده کم چې ډمبي کسان کم ما لېږل دي زمون کسان دي جن تللی زمون په دغه باندې سوال مینا تکر تللی نو هغه کسان ساتلې شي دي سالار صاحب زمونږ ژوندې مثال له سالار صاحب کې دی چې ته پیژنې ډېر ښه پیژنم سالار صاحب چې کله دغه ته ورسېد دغه کیسه به کوم خپل اوریدونکو ته سید سالار صاحب چې کوم دی نو د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې انسپکټر دی او هغه په دوبۍ ته راغلی پښتنو په وینا باندې چې د دوبۍ ته راشه د مونږ حال وګوره چې راغی په دوبۍ کې ګیر شو واپس نشو چې کله واپس په شپارس باندې ورسېد هغه وی نو په فیصل آباد کې په یو کرنټینه مرکز کې واچول د هغه ځای هغه ما سره په پروګرام کې خبرې کړې وې سالار صاحب د دوبۍ نه هم را سره خبرې کړې وې په پروګرام
هغه پروګرام کې ما سره د خبرو کولو وروستو هغه ونیوي شو چې د باندې پارچې په کټ کړې شوې چې تا چې کم نه زمونږه د کرنټینا یا چې کم د کرنټین مرکزونو سټیشن دغه بد حال دی دنیا ته خودلې نو په هغه باندې غني ول شي پرچا په کټ شو د خلکو نه په زور باندې بیانونه اغستې شوی دي ها تاسو خبرو کې به تاسو اجازه درکو پروګرام وخت تر رسیدي ما خپل اوریدونکو سره لوس کړی چې دا غیزنه کامنټونه هم د پروګرام برخه جوړوم په اخیری برخه کې 15 منټه نو تاسو خپل خبرو کې بس زما طرفه خدا خبره چې مونږ ته د دوه رپورټونه کوله او شاید دلته په میرټ کس لاړ شي هغه کس ته لاړ شي چې هغه رنځور دی هغه بیمار دی هغه مستحق دی دلته هغه سړی جی وکیل خان وروره چې هغه طاقتور دی هغه سره پیسې ده هغه شفارست دی زما په شان او ستا په شان غریب سړی قطعا نشي هغه بدل ته مړ کېږم هغه بدل تک بیماری کېږم هغه تبا ټټې کوم کېږي هغه ته ډېرې ستونزې راځي ډېرې مسلې به ورته راځي ډېرې مسلې به ورته راځي ستاسو ډېره مننه کوم سرفراز خان الله دې وکړي چې زموږ د طرف ستاسو لیدونکو کتونکو ته ډېر سلامونه کوم که څه غلطي را نشي ډېره بخښنه غواړو تاسو خپل غږ پورته کړی دی خپل غوښتنې کړې دي او داسې کوم خبره پکې د خپکانو د غلطو نشته دی چې تاسو په هغې باندې بخښنه غواړئ تاسو ډېره مننه کوم او په اخره کې دا خبره مې دا خبره هم په ذهن کې راله کېدی شي سفیر صاحب د سالار دا کار را سره وکړي د دې پته هم نه لګي دا ممکنه ده خیر دغه بیغمه چې تاسو ډیره مننه کوم تاسو خوشاله اوسئ او خپل خیال ساتئ او ډیره مننه کوم تاسو د پښتنو غږ جوړ شوی او د پښتنو لپاره خپل غږ پورته کوي پښتانه سره ولاړ دي ډیره مننه کوم تاسو یو جهان مننه سرفراز صاحب کله مونږ کتونکو سرفراز صاحب خبره ترې تاسو وره د دوبۍ نه او کرفیو لګیدل اوس کرفیو کې به دی واپس هم څنګه زی دغه مونږ سره غم دی والله دې خیر وکړي تاسو مې چې کوم لوز کړو زه هغه لوز خپل پوره کول غواړم چې د پروګرام په اخیره 15 منټو کې به تاسو کامنټونه د پروګرام برخه جوړم د هغه کامنټونه جوړم مهرباني وکړئ هغه خلکو ته موقع ورکړئ څوک چې په مشکل کې ګیر دي څوک چې په مسافرو کې راګیر دي د چا چې روزګارونه ختم شوي دي څوک چې د چاته چې مسلې دي چاته چې مړي پراته دي چاته چې کم دینو مرنزوران پراته دي هغه ته موقع ورکړئ سلامونه او دعاګانو نه به تیروزو مننه کوم تاسو د سلامونه مونږ سره هغه لپاره ما سره د مننې او د ستاینې لفظونه نشته چې تاسو ورمینه مونږ سره کوي هغه په لاس کې ضرب ورکړي هغه عمر لاس پیری تاسو سره مونږ مینه کو خو موقع هغه خلکو تور کې چاته دي مسلې دي شفیق احمد صاحب وی سرجی زمونږه چې کما ام بی سی دا د پاکستان په ریاض کې هغه بالکل زیرو شوی د نن خو مونږ لکه مطلب دا زمونږ خبره ته غوږ نږدې دی وي عنایت رحمان صاحب مننه دی کومه شمس الحق صاحب وی چې ډېر خو زینت افریدي صاحب وی چې مونږ ته د عام ایجنسي کولو عام ایجنسي کولو کې چې هغې نه مونږ ټیکټونه واخلو دا زینت افریدي صاحب وی اسف کال وی چې ما ته کالو کې عبید خان دی دغه شانتي روح الله صاحب لیکلی وی ثانک یو سرفراز بھائی او دغه شانتي سرجی وی ته ارزان شي ټیکټونه چې ارزان شي ایرپورټ دی کولو شي پیښور او اسلام آباد ډیره مننه ده هم دغه غوښتنه ده دا سټایلش عباس ته تاثیر خان وی چې سلام د سعودي ته مخالفي خبر وکړه مخالفي څه کیسه ده مخالفي را کیسه راته کې خو دوبه کې دی وی چې ویزه خو ته ایکسټند کړی دي خو تاسو راته وایي چې تاسو د مخالفو څه مسله ده او د سفیلغه سره چې کم نه د کفیلانو سره دغه راته کیسه راته خمخول کې میا نیاز سادات ته وی ټیکټ په ایجنسی کې نه ملاويږي په کار د چې په ایجنسو کې ټیکټونه ملو شي نو ټیکټونه چې ملاويږي خو کیسه دار چې کم نه فلایټونه هغه مړي د پاکستان حکومت وي تاسو لپاره خصوصي تیاری درلېږي اجازه درلېږي او ټیکټونه چې کم تاسو وایي په 2000 په 3000 په ملاويږي دا غي وجه هم د پاکستان حکومت د ریزال چې اجازه د یو غاړه تشي د بلې غاړه ډک راځي نو د دې غاړه چې نه هوټل او پېټرول غوس کی کنه نو دغه وجه ده او خرچه کیږي مونږه عمله ورزي دغه شانتي وسیم الله صاحب وی ټولو د ټیکټونه ارزان کی ځکه خلکو څخه ټیکټونه وی ګران دي هم دغه کیسه کوي پرویز ګجر صاحب وی ان شاء الله حالات به سیټ شي که خیری نو الله دیو کی هاشم وزیر صاحب وی چې یو ای ای ډیر بد حال دی خلک غیر دي قدیم خان سلامونه را لګری دي دلاور خان پی ټی آی هم سلامونه را لګری مسافر د الله رحم وکي اجمل خان صاحب وی سعودي عرب مونږ د پاره 3 میاشتې بیروزګار دي مونږ 3 میاشتې بیروزګار خرچه څنګه کوي دا راته چې 3 میاشتې بیروزګار ہے مسافر وزیر صاحب سلامونه دي او شاید غنی وی چې مونږ د 3 میاشتو نه ناس یو ټیکټونه نه ملاويږي ټول چې مجموعي توګه کوم دي کامنټونه ته وګورم ټول مجموعي توګه یو مسله ده او الله دې چې د غستون د مسله حل شي د پروګرام مقصد هم دا و چې تاسو مسلو تاسو ته پام راوګرځول شي تاسو چیرته هم یې نو بریالي اوسئ او زه پتلوت لو کې دا وایم چې کوم نیوکه کوم غوښتنې دی وکړلې نو دا حکومت ته د دوی دغه غږ رسولو د سفیر نه ډیره زیاته ګیله کیږي سفیر ته څه ویل کیږي د پاکستان نه یا د هر ملک سفیر چې وي نو هغه چې د ملک نه ته ویل کیږي نو هغه بیا د هغه ځنه هغه سکی دا نه چې هغه ځان نه زوږي هغه ته دا ویل شي چې فیصل آباد ته رولې غنو فیصل آباد ته لګي چې ورته چې لاهور ته رولې غنو لاهور ته لګي چې په خبر ته رولې دا جازونه دا چې کم نه دا لاینونه دا چې کم نه دا ټول سټاکل
دا د پاکستان نه کیږي، نه چې د سعودي عرب نه هغې ورته ووایي چې سفیر ووایي چې نه دا جهاز به چې کوم دی نو هغه ته ووایي چې په باډابیره کې راکوز کړه نو باډابیره کې دله کوزوي، خو چې ورته وویلی شي چې د هلته نه ورته څه ویل شي کومې هوایي ډګر ورته ښودلي کېږي، نو ډېرې نیوکې په سفیرانو باندې کېږي. خو یو خبره به بله کول غواړم په تلو کې، او هغه دا چې هر تن که امبیسۍ ته ټلیفون کړي او هر تن ور روان وي نو هغې سره چې کوم دی نو هلته کې کم کسان چې ناست دي په سفارت کې ستاسو خدمت ته، نو هغوی هم تنګ شي چې یاره د هر سړی را روان دی. د ځینې سړي مسله وي او د ځینې نه وي. ځینې سړی هسې غواړي چې بس په وطن ته لاړ شي ځکه چې کار روزګار، خو ځینې خاص ته بیا مړی پروت وي، ناجوړه ورته پروت وي، نو په هغې کې بیا هغه تن هم ځپلي کېږي چې کوم په مصیبت کې وي. نو باید یو تن امبیسۍ سره رابطه کوي، دوه تنه کوي، مشرانو ټاکي، لړ شي سفارتخانه کې چې کوم دی هغه تنانو ټاکي، څوک چې تعلیم یافته وي، سبق یې ویلي وي، تعلیم یې کړي وي، نو هغه خلک وټاکي. زه وکیل خان تاسو نه اخلم، اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ. د لوی الله په امان.